د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه خو به چکر لګاو ګرځېده به نو یو بازار کې یو کوڅه کې ګرځېده نو یو سړي د یو ذمي ورته مونږ وایو دا چې کوم دا اقلیت والا دی اقلیت والا نو د هغې د کور نه یو سړي بوتل کې شراب راغشتي او چې څنګه راووت شراب ورسره دي حضرت عمر صاحب یې ولیده بس سړی په رب شو چې خدای دا خو امیرالمؤمنین په خپله ولیده د کبل ګواه وي نو ما به ګواه راضي کړی و چې یاره ما ګوی مه کوه یا څه یا زه په خپله رنګې هاتو ګرفتار شوم دا سوچو عمر صاحب ورمنډه کړی هغه زر بوتل راواغېسته او څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه که به دې بچ شم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولید چې لاس کې بوتل د شرابو نیول دی ترخ کې ونغښته ملګري ترخ کې سره وي چې څادر دی ویل بس څادر کې څه دي وایي بوتل دی پکې نو بوتل څوک په بوتل کې څه دي وایي پی دی پکې یاره کله ته وایي چې ښځه پی دی پکې نو پی دی ترخ کې بیا ولې منډلې څادر کې لاس کې ولې نه نیسې وایي ګرم دي او ویل بس نو چې هغه خو ژرېده چې څادر یې څنګه راوایسته او پیر یې ستل کې ډز شو بوتل ته په ځمکه پرېوت او چې په ځمکه پرېوته نو پی ته وبېدل او بړاستې خېجي روان دي پی او بړاستې خېجي ګورم حضرت عمر صاحب خو ولید هغه ویل لکه دا څه ماجره ده ما خو ولیده چې شراب د سره یخ پخ بوتل و لاس کې او دا پی ده روان شو دا څه مسله جادوګر څه مسله ده هغه ته امیرالمؤمنین معافې مه که څه سزا راکوې وی نه معافې وی دا ما شراب واخېستل دغه کور کې لاس کې وښه یخ پخ و خو چې ته مې ولیدې ویرېدم نو څادر مې تو کړ ترخ کې مې ومنډل خو چې تا ولیدم ما خدایه نن مې یو ساعت زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل ګوتې بام نه وروړم زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښل نو الله زما توبه قبوله کړه رښتونی کړم دروغ مې وویل رښتونی کړم حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وایي زه حیران په دې نه یم چې د دې شرابو نه د خدای پی جوړ کړل شراب هم یو سیال شی دی او پیم بیدون کې سیال شی دی الله قادر دی خو په دې زیات حیران یم چې په دا ترخ کې درته ګرم چا کړل ګوره ګناهګار سړی دی چې توبه وباسي شرابي سړی دی او توبه یې ویستله نو الله حیا مو ساتله د دروغو نه یم بچ که پیری پی شو ګرم دي بړاستې خېجي د مسلمان